ای زما خوږا وطن خامخا دې جوړوم دوا دا پوره کوم سپېرې دښتې به دې ګرانه په ګلونو بدلوم دوا دا پوره کوم. د کابل ښاروالۍ مسؤلانو یو ځل بیا د کمپنۍ چوک زرغونې سیمې ګلدانونه پلې لارې او یاد چوک ته غځېدلي سړکونه د ښاري بې نظمیو څخه پاک کړل او لاسي توکي پلورونکي یې بدیلو سیمو ته ولېږدول. دغه راز د هټیو مخې ته ناقانونه رغونو د موټرو بې ځایه تمځایونو او نورو خنډونو ته چې د لارو د بندېدو سبب ګرځېدل رسېدنه وشوه. په ګڼه ګوڼه لرونکو سیمو کې ښاري بې نظمیو ته د حمایوي او تقویتي پروګرامونو له لارې رسېدنه کیږي او هیڅ چاته به اجازه ورنکړل شي چې په بېلابېلو پلمو ښاري نظم ګډوډ کړي. دوا دا پوره کوم سپېرې دښتې به دې ګرانه په ګلونو بدلوم دوا دا پوره کوم. شوه په برخه د بچو دې د قرآن حکمراني دا د رب مهرباني یو تر بله خوا خوږي دا ختمه شوي ځانځاني را په برخه کامراني لر او بر شاړې میرې دې درته بیا سمسوروم دوا دا پوره کوم. لر او بر شاړې میرې دې درته بیا سمسوروم دوا دا پوره کوم. ای زما خوږا وطنه خامخا دې جوړوم دوا دا پوره